السلام علیکم تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو ته په هر ځای کې چې تاسو یاستئ خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ. خو سارا میریم بیا هم له مسکو د ښار څخه نو خدای دې وکړي چې زما ګرانو هیوادوالو په هر ځای کې چې دوی شته دې خوشحاله اوسي په امن کې اوسي. نو ګرانو هیوادوالو زه خو په لومړی کې هیڅ نه پوهېږم له کوم ځای نه شروع وکړم څه شي ووایم. په دې څه ما پرون مې غوښته چې خپرونه ثبته کړم تاسو ته چې کله به خپرونه پاتې نه شم او تاسو به هم دغه خپرونې سره ساعت تېرېږي ما هم تاسو سره قصې کوم. زه نن مې نسوه تاسو ته ثبته کړم پرون مې نسوه ثبته مې ونه کړم. په دې څه تاسو ګورئ پرون په کابل کې په ننګرهار کې په خوست کې څالو که نه زه هېڅ نسم شي ووایم. په دې له سهار نه زه له خوب نه جګه سوم څخه دغه عکسونه مې څه کتل دا د حیوانانو عکسونه څه هغوی یوه ورځ له ژوند نه هغوی تر پای نه سوای کوی یعنې یو ورځ هم د هغوی له ژوند نه و تېرې سوې څه هغوی باندې برید وشو هغه هم په شفاخانه کې په ځایشګاه کې په سلبستر روغتون کې د کابل په غرب کې او بله خواته زما هغه هیوادوالو مړ سو څه په جنازه نماز ټول ولاړه او روژه یې دوی په خوله کوو. خو دا خو د انسانیت لاره نه ده که نه دا خو د مسلمانیت لارې هم نه ده. تاسو ټول پوهېږئ چې مونږ او تاسو په کتاب کې داسې کوم شی نه ده راغلی داسې کوم جهاد نه ده راغلی که نه. نو زه بیخي دغه ښځې مې څه کته دغسې دوی دغه حامله ښځې دغه حیوانان یوه ورځنی حیوانان دا څو ښځینې څومره خلک چې مړ سو پرون هېڅ زما له ذهن نه نه تېرېږي هر څه کوم زما له ذهن نه نه ځي. خو تر کله به مونږ طاقت وکړو تر کله به مونږ حوصله وکړو که نه داسې خو نه ده څه دا یوه ورځ ده زه به ووایم څه خیر ده ځه دا یوه ورځ ده تېر شه دا دوه ورځ ده دا خو د رمضان میاشت ده لږ ذره د خدای روی ته وګورئ لږ ذره رحم وکئ دا خو ټول مسلمانان دي که ازاره ده خو زما هیوادوال ده زه پښتون یم زه افغان یم زه تاجک یم زه هغې باندې سوځم. او پرون شپه زما مور هیڅ نه بیده کېږي خوب نه راتله ما ته هم خوب نه راتله زما ورور ته زما هغه دوستان ته هېڅوک ته خوب نه راتله دغه تر نیمه شپو پورې دغه پوسټونه وو په فیسبوکو کې پوسټونه وو دغه خبرې وو دغه زړه وو. په دې څه اوس هغه افغانستان هغه سطحې ته نه ده چې هزاره مړ شي که پنجشیري مړ شي که پښتون مړ شي یو سړی درد وویني اوس ټول درد ویني پوهېږئ ټول درد ویني هغه کسان له هېواد نه څه بهیر ده هغوی هم درد ویني. زه نه پوهېږم دغه خپل د زړه درد دغه خپل قهر زه څنګه ووایم زه چاته ووایم که نه زه خو له هېواد نه بهیر یم زه داسې یو ځای کې یم چې مسکو داسې یو ښار ده چې دلته هره کله مستي ده زه کله کله دې ځای ته د عشق په فارسي کې وایم چې مسکو شهر عشق است. په دې چې ټول صمیمیت ده محبت ده قانون شته دی د خلک احترام ده د حیوانانو احترام ده د سپي احترام ده د پیشو احترام ده. دلته څوک نسي کولی چې یو سپي ته بده سترګې وکتي دلته په ښځه خو هېڅوک نسي کتی. نو زه نه پوهېږم څه شي ووایم دغه هغه خبرې چې ما په زړه کې ده هغه زما په ژبه نه جوړېږي چې زه ووایم او دا په یاد ولرئ دا ښه په یاد ولرئ چې په هغه زما هیوادوالو چې په افغانستان په کابل کې په ننګرهار کې په خوست کې په هر ځای کې چې مړه کېږي دغه ټول افغانان چې له هېواد نه بهیر ژوند کوي دوی ټول هغې سره درد ویني ټول هغوی سره په ژړا ده ټول د هغوی حیوانان سره د هغه معصوم پاکه طفلانو سره د هغه یتیمانو سره د هغه بیوګانه ښځې سره ټول په ژړا ده. هېڅوک نه ده چې وایي زه هغه هزاره ده زه هغه تاجکه ده اوس هغه افغانستان نه ده پاتې اوس افغانستان هغه افغانستان ده چې ټول مونږ سوځو ورباندې زه مې ازبک ته هم سوځم زه مې پښتون ته هم سوځم زه مې تاجک ته هم سوځم زه مې ټول خلک ته سوځم. نو دا هیڅ زه نه پوهېږم څه شي ووایم دغه کارونه
دغه انتحاري دغه هر کله هره ورځ له خوب نه جګېږي یوه نوی خبرې یوه نوی ډنډوره یوه هر شي هېڅ نسې کوی چې دې ته څه شي ووایې دې ته څه شي خطاب کړې خو تر کله اوس خو رمضان ده که نه او زما خاصه پیام دا ده لطفا د خدای روی ته وګورئ که تاسو قرآن پیژنئ که تاسو قرآن ووایئ اوس خو دغه کارونه مه کوئ دغه اختر ته خو خلک مه مړه کوئ که نه په دې څه دغه کرونا څه راغلی ده دا د خدای لوی قهر و غضب دی دا خو په ټوله نړۍ کې راغلی ده دغه کرونا څه ده همدا هم بس ده نور مه مړ کوئ مونږ نور زمونږ کوچنیان مه مړ کوئ نور زمونږ مورګانې مه یتیموئ هیڅ مور طاقت نه لري چې خپل میړه دفنه کړي هیڅ لور طاقت نه لري چې بې پلاره ژوندی وکړي هیڅوک نور له خپل د فامیل د وسه توان نه لري چې هغه خپل فامیل وساتي هغه بې پلاره ژوند وکړي هغه بې وروره ژوند وکړي هغه بې میړه ژوند وکړي نو زما هیله دا ده او زه یوه بله خبره لرم تاسو ټولو ګرانو هیوادوالو سره چې تاسو هر جای کې یاستئ لطفا دغه رسنیو دغه د خپل دغه ویبپاڼې څخه هم چې د دوی همکاره یم دا وی همدا اوس ما ویني هر څوک چې مو اوس ما ویني لطفا دغه عکسونه ټول پیږي چې د افغانستان کې چې انتحاري کیږي هر رسنیو دغه عکسونه اچوي نو لطفا دغه عکسونه لاس په لاس مه کوئ نو لطفا دغه یو عکس ټول ویني پیږي چې په کابل کې انتحاري سوې ده په دغه ولایت کې دومره خلک مړ سوي په دغه ولایت کې داسې سوي نو دغه ډېر مه شیروئ خو ځکه ټول پکې عذاب ویني که نه چې هر څوک وګوري دا پرون شپه چې مونږ په کور کې دغه معامله راپورته سوه چې په کابل کې انتحاري سوې ده او دا ډېره یوه شوک و بیخي ما مور ته شوک و پوهېږئ چې ما مور ډېره مریضه ده همدا اوس زه نسم کولی چې هغه تاسو ته دروغ ښیم ډېره مریضه ده فشار یې بیخي جګ تللی ده او هر کله ماته وایي چې زوی دغه ماشومان څنګه به سي دغه ماشومانو ته به څوک شیدې ورکړي دغه دوی مورګانې څه سو او هغه بسې زه ځان تېروم ورته وایم چې مورې خیر د هر څوک خدای لري که نه که موږ حیوانان نن په کابل کې بې موره کېږي بې موره کېدلی ده هغوی ټول هم خدای لري دغه خدای به ټول وساتي او خدای زموږ په هیواد کې هم یو ورځ به سوله راوړي داسې سوله به راوړي چې د ټولو بهیر هیوادونو خوله به وازه پاتې سي مونږ او تاسو ته او زه تل خپل ځوانانو باندې نازېږم زه خپل په اردوی ملي باندې ویاړ کوم زه خپل د هغه کسانو باندې چې تل زما د هیواد بهیر کې ژوند کوي له خپل هیواد څخه دفاع کوي هغوی باندې نازېږم نو راځئ چې نن یو نور اقدام وکړو په دې څه هېڅ کله ونه وایو زه پوهېږم چې اوس هېڅوک نه وایي دا خبره هم خو بیا هم کله څه په یوګانو خپرونو کې مونږ او تاسو ګورو دغه شیان ډېر مونږ ته درد راکوي وی دغه خو فارسي وایي وی دغه خو پښتو وایي وی خو دا ازبک ده پرېږده چې مړ سي نو تر کله به مونږ او تاسو داسې وکړو که نه کله چې زه رشیې ته راغلم هېڅوک مې ونه لیده چې ماته ووایي چې زه د ماسکو یم زه د سن پیټربورګ یم زه له دغه ښار نه یم ټول وایي چې مونږ راشیان یاستو نو څنګه ښه ده چې مونږ او تاسو به هم ووایو چې مونږ افغان یاستو او اوس کله په ویبپاڼو کې په هر شی کې زه ګورم چې افغانان خپل هیواد باندې ویاړي ټول وایي چې زه افغانه یم زه خو هېڅ کله زما څخه ډېره بخښنه هم غواړم په دې خبره کې ما ته ټولو په کامنټ کې لیکي چې له کوم جې او ما څخه ډېره سوالونه هم سوي ده او زه هېڅ کله نه وایم چې زه د کوم ولایت یم ځکه زه د افغانستان یم زه افغانه یم زه هر چېرته زما په تذکره افغان لیکلی ده که نه زما په پاسپورټ افغان لیکلی ده زما په پاسپورټ نه ده لیکلی چې دا هزاره ده که دا ازبک ده که دا پښتون ده نو زه هیله کوم له خپل دولتمندانو څخه څرنګه هیله به تاسو نه وکړو چې تاسو وشئ کولی چې زموږ هیواد وساتئ زموږ هیوادوالو وساتئ هر رقم چې ستاسو خوښه ده هر رقم ستاسو کولی شئ زر تر زره په لیاز د خدای دغه د بریدونکو مخه ونیسئ نور بس ده که نه دا څو کاله سو په افغانستان کې آبادي شته دی هر ښه هوا شته دی ښه د چکر ځایونه شته دی ټول شی پکې شته خو تنها هغه شی چې په هغې کې که نه ده صلح ده
په دې هیوادونو کې ډېر ده که نه هر خواته اوس دغه پارک کې زه ناسته یم هېڅوک را سره کار نه کوي ما له مخې نه ټول تېرېږي هلته که نه کرونا هم ده دلته لاکډاون هم دی ما شرافیتې ګورئ هېڅوک ما سره کار نه کوي که پولیس هم راسي ما وګوري زه به ورته وایم چې زه خپلو هیوادوالو سره خبرې کوم باور وکړئ چې ما ته څه شي نه وایي نو راځئ چې په افغانستان کې هم به دغه کارونه وکړو دغه اقدامات وکړو او زه کله وایم چې په افغانستان کې څه سوله راغی امنیت راغی دغه خیابان ازاري باندې دغه به څنګه ورکه کړو دغه هم به ورکه کړو که نه په دې څه وګورئ زه دلته ناسته یم ما سره هېڅوک کار نه لري نو تاسو هم دغه کار وکړئ چې ستاسو یو خور تېرېږي له لار نه ستاسو مور تېرېږي د افغانان خو ټول خور مور خویندو ورورو یاستو که نه بېګناه خو نشته ولې موږ خپل وځورو ولې خپل خور ته هر شی ووایو ولې خپل ورور ته ووایو نو راځئ چې لږ ذره احترام وکړو هغه انسان خپل ته احترام ولري خپل ځان ته خپل شخصیت ته خپل مور ته خپل ورور ته احترام ولري په خدای باور وکړئ چې هغه ټول خپل هیوادوالو ته احترام کوي هغه ټول د نړۍ انسانانو ته احترام کوي هغه کسان چې د هغې چار اطرافو کې ژوند کوي هغه د هغوی ټولو ته احترام کوي په دې چې هغه خپل حرمت پیژني هغه انساني حرمت چې خدای پاک په قرآن کې هغې ته لیکلی ده هغه پیژني که نه په دغه لپاره نو انسان که ځان ته احترام لري دا تحریم به نه کېږي دا بې امني به نه کېږي هېڅ شي به نه کېږي هر شی خپل ځان نه مونږ به شروع کړو که زه نن راځم خپل هیوادوالو باندې خبرې وکړم چې والا داسې دغه افغانان ما شاوخوا کې چې ژوند کوي دا دوی ډېره ښه انسانان نه دي خدای نخواسته که داسې ووایم او یا که ووایم دغه نجلۍ له هغه ځای نه تېرېږي دا دومره یو بده نجلۍ ده دې قواره مې خوښ نه راځي دې کالي مې خوښ نه سو خو هغه هم خدای پیدا کړی که نه که کافره ده خدای پیدا کړي که هغه هغسې کالي اغوندي د هغه زړه دی نو بیا هم زه تاکیدوم زه خپل خبرې نه غواړم چې تکراري سي خو دغه پرون برید باندې ډېره زما زړه درد کړی ده ډېره مې زړه په درد ده هر کله چې دغه عکسونه زما په یاد راځي هېڅ زه نه وایم چې څه شي نسم کولی چې څه شي ووایم په خدای باور وکړئ ما د شپې غوښته چې په خپل فیسبوک کې پوسټ وکړم هېڅ مې نسوای کولی چې څه شي ولیکم خو دعاګانو سمه ده چې مونږ کوو مونږ وایو چې افغانستان ته زه دعا کوم زما مور خو 15 وخته مونځ کوي افغانستان ته زما هیوادوالو ته ټولو ته دعاګانې کوي خو دعا به په هغه شی تاثیر وکړي چې هغه مملکت کې هر څوک خپل مسؤلیت وپېژني که نه لکه خدای نخواسته داسې چې زه مور مې د شپې ورځې ما ته دعا وکړي زه په لاره رانسم زه په هغه لار چې زما مور غواړي په هغه شی چې زما مور غواړي زه په هغه رانسم زه خپل ځان باندې کار نه کوم که نه مثلا زه روژه ونیسم زه مونځ ونه کوم او زما مور 15 وخته مونځ وکړي او دعاګانې وکړي چې خدایه دا ساره په مونځ راوړي خدایه دا ساره داسې وکړي زه خپله کوشش نه کوم دا خو خدای معجزه نه کوي ځکه خدای ویلی چې آخرین معجزه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه سره و نو نور معجزه نه کېږي نور داسې نه کېږي چې خدای له اسمان نه معجزه وکړي په وطن کې سوله راځي سمه ده چې مونږ او تاسو دعاګانې کوو نو دعا زما مهمه اشاره دغه ده چې دعا هغه وخت قبولیږي چې هغه هیوادوالو هر څوک خپل مسؤلیت وپېژني داسې نه چې هېڅوک خپل مسؤلیت ونه پېژني هر څوک چې هر شی زړه یې وغواړي په سوشل میډیا کې نن راځي وایي او په ډېره اساني زمونږ ولسمشر ته کنځا کوي په ډېره اساني خپل هیوادوالو ته کنځا کوي که هغه وطن نارامه ده هغه خو زمونږ او تاسو هیواد ده که هغه ولسمشر ښه ده که خرابه ده که زمونږ دفاع وزارت امنیت ملي که هر څه ښه ده خرابه ده هغه خو زمونږ او تاسو ده په شکنځل په چتي خبرو خو هغه نه جوړیږي که نه که په دغه شیان هیواد جوړ سي که په دغه شیان مونږ او تاسو وشو کولی چې هیواد کې سوله راوړو خو واخلئ ټول به رازو دغه لایف کې به شکنځل وکړو بدې خبرې به وکړو کاشکې سبا افغانستان ارامه سي خو نه کېږي خو راځئ چې همغږ سو همصدا سو مونږ او تاسو چې ټول خپل غږ یو ځای پورته کړو په خدای باور وکړئ دغه ځوانان که وغواړي خپل ټول غږ یو ځای جګه کړي
دا هیواد به کلا اقلا هغه خلک چې افغانستان کې ده هغوی به پوه سي چې مونږ باندې هم خپل هیواد ګران دی. خو ځکه اوس ټول افغانان په افغانستان کې چې ژوند کوي کله کله چې زه هغوی سره خبرې کوم هغوی وایي چې دا ځوانان چې له افغانستان نه بهر ژوند کوي دا شو آف کوي، دوی باندې هیواد ګران نه دی. خو ځکه نه کېږي چې مونږ او تاسو راسو په سوشل میډیا کې هر شی ووایو، خپل هیوادوالو ته خپل وطن ته هر شي ته کنځه وکړو ځکه چې زما باندې هیواد ګران دی. ما باندې هیواد هغه وخت ګران دی چې زه مې هیواد ته لاړ سم وکولی سم چې زه خپل د یو هیوادوالو لاس واخلم. زه مې د هغه مور خپل میړی خپل اولاد یې په خپل لاسونو باندې دفنه کړې ده، زه د هغې لاس واخلم، هغې باندې یو ټیکری واچوم که نه. خو هغه وخت ټول شیان سم کېږي، اوس خو نه سم کېږي. نو زه ډېره نه غږېږم، ډېره به تاسو مغزو هم نه خورم په دې چې روژه ده، تاسو هم خسته نه سئ. او بیا هم له ټولو څخه هیله کوم چې راسئ خپل غږ یو ځای پورته کړو، ټولو هیوادونو ته ټولو کشورونو ته درو ښیو چې مونږ هم افغان یاستو، مونږ هم احساس لرو، مونږ هم زړه لرو، مونږ هم غواړو چې یو ورځ په خپل وطن کې دغه رقمه آزاده ناسته یو، آرامه ناسته یو، خبرې به وکړو خپل هیوادوالو سره. دغه به لایف نه وي، دغه به همداسې مرکې وي، زما شاوخوا ته زما هیوادوالو به کښېني، زه هغوی سره به خبرې وکړم، د خپل د زړه درد به هغوی سره ووایم، هغوی سره به قصېګانې وکړم. راځئ چې دغه ارزو وکړو. نو خدای دې وکړه چې افغانستان کې سوله راځي، سوله راسي، او دغه کرونا هم خدای دې ورکه کړي. او بیا هم زه ډېره له پاکه خدای نه غواړم، له تاسو څخه هیله کوم چې د خدای روی وګورئ، دغه روزې چې مونږ باندې د زاړه که، دغه روزه هم چې د افغانستان خلک باندې خرابه که، دغه اختر خو مه خرابوئ. پرېږدئ چې دغه اختر کې خو مور ونه زاړي، حیوان بې موره ونه زاړي شیدې پسې، هلک خپل پلار پسې ونه زاړي، خپل مور پسې ونه زاړي، هغه نجلۍ خپل خور پسې، خپل ورور پسې، خپل کورنۍ پسې ونه زاړي، او په سړکو کې په څلوڅو پښو ونه ګرځي. دا خو یې مونږ او تاسو عزت دی، تاسو خو ځان ته مسلمان وایئ. مسلماني خو په هغه شی نه دی تاسو وایئ. زما مطلب تاسو اخلئ که نه زه څه شي وایم. نو لطفا د خدای روی ته وګورئ، ستاپ کړئ. او بیا هم زه وایم زما هیوادوالو چې هر پیام لري، هر پیغام لري، زما د خپرونې د کامنت کې ولیکي، ماته په فیسبوک د خبریال ډاټ کام ویبپاڼه فیسبوک کې مسنجر کې راته راواستوي، زه هغوی پیامونه اخلم، د هغوی مسجونه اخلم. او راځئ چې په آخر کې وطن ته یو دعا وکړو. هر کله خپل دعاګانو مه هېروئ د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو لپاره. بیا هم ژوندی دې اوسي افغانستان. زه ډېره خوشحاله یم چې زه لایو راغلم، هر کله راځم، او نن ډېره دا خوشحالي خبره وه چې ما وکولی شوی چې یو چې کې په ارامي خو ناسته یم چې زه خپل د هیواد په اړه کې خبرې کوم که نه. دلته مې خو څوک نه سنګساروي، دلته خو څوک ماته چی نه وایي، دلته خو زه نه ډارېږم چې زما پښو لاندې ماین ده. خدای دې وکړي زما پیامونه ټول تاسو واخلئ. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تل دې ژوندی دې وي افغانستان. زما هیوادوالو دې تل خدای با عزت ولري، خدای دوی روغ ولري. زه ورباندې خوشحالیږم، او زه خپل له مورګانو څخه هیله کوم چې افغانستان او د افغانستان ځوانانو هیڅکله له خپل دعاګانو نه مه هېروئ. تل مونږ ته دعا وکړئ چې خدای مونږ په ښه لاره هدایت وکړي. ټولو ځوانانو ته دعا وکړئ، او د افغانستان دښمنان د خدای نابوده کړي، دوی د خدای واخلي، خدای د زر تر زره دوی مونږ له سره خلاصه کړي. نو باید خداحافظي وکړم تاسو سره. بیا هم وایم تل دې وي افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان. ډېره مننه تاسو نه، تاسو د لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ډېره مننه.